سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه. د مالیې وزیر اکلیل حکیمي نن سهار له خپلې دندې لاس پر سر شو. ښاغلی حکیمي چې د ولسمشر غني له لوري مالیې وزارت ته معرفي شوی و، نن سهار یې په یوې خبري ناسته کې د دغه کار لامل خپلې شخصي ستونزې په ګوته کړې. نوموړي زیاته کړه چې سبا به د وروستي ځل لپاره د کابینې په ناسته کې ګډون وکړي او تر هغې وروسته بیا د وزیر په حیث مالیې وزارت ته نه ځي. تر دې مخکې د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادري چې هغه هم د ولسمشر لوري معرفي شوی و، له خپلې دندې استعفا کړې ده. د فراه د څارګر ملي ادارې ښاري آمر د ناپېژاندو وسلوالو لوري ترور شو. د فراه د والي ویاند ناصر مهري وایي یاسین خان نن سهار د فراه ښار د درېیمې ناحیې په شاوخوا سیمو کې په خپل موټر کې په ډزو سره وژل شوی دی. د نوموړي په وینا بریدګر له پیښې وروسته په تېښته بریالي شوي دي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د ځانمرګي برید په پایله کې 9 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 3 نور یې ټپیان دي. د کونړ د والي ویاند وایي دغه پیښه تېره شپه نږدې 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یوه ځانمرګي بریدګر د سیمه ییزو پولیسو یوې پوستې ته نږدې خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. تر اوسه دغه برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د اوربند او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ له سولې بهیره هر اړخیز ملاتړ کوي. بوریس جانسون تېره ورځ له ولسمشر غني سره په کتنه کې همداره ژمنه وکړه چې برټانیا له افغانستان سره په ملکي او پوځي برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه د اوربند سولې بهیر او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخو کې د برټانیې د خلکو او حکومت له هر اړخیز ملاتړه مننه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر وړاندې د حکومت له لوري د 10 ورځني اوربند نن وروستۍ ورځ ده. یو 11 کلن ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د کابل د 111 فرقې د ویاند مرستیال رحمت الله کوهستاني وایي دغه ماشوم چې فضل احمد نومیږي 15 ورځې مخکې له فراه ولایته د سړي تښتونکو له لوري تښتول شوی او ټاکل شوی و هغه د کابل له لارې لغمان ته ولېږدول شي. خو تر هغې مخکې تېره ورځ د کابل ښار په ماهیپر سیمه کې د یادې ډلې له منګولو وژغورل شو. د نوموړي په وینا د دغه پیښې په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي. او د غزني 2 پولیس د مهماتو او پوځي یونیفورم د خرڅلاو په تور ونیول شول. د دغه ولایت امنیه قمندان فرید احمد مشعل وایي دغه پولیس چې د لومړي لمبر لویې لارې قطعې پورې اړوند و تېره ورځ د مهماتو او پوځي یونیفورم د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس د پولیسو لوري نیول شوي دي. ویل کېږي نیول شویو کسانو خپل جرم هم منلی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.